فایل مینو کې تر ډیره کار هم کړی و یو څه شیان موږ نه پاتې سوي وو یو دا خبره چې دغه ماډل څنګه تاسو ثبت وړئ او بله خبره چې څنګه کولی شئ تاسو پرنټیبل ته راسئ بله خبره انپوټ او آوټپوټ کې خبره وه صحیح ده دلته بیل بیل هم دا راخیستلی شئ انپوټ او آوټپوټ راخیستلی شئ همدارنګه سمري ریپورټ ټول لیدلی شئ لومړی انپوټ وګورئ انپوټ څه شی بلډینګ ډیټا هلته دغه ټول ټیک مارکه دا ټول ورته وایي صحیح ده پرنټ او فایل کوم ځای کې ته غواړې دا ته فایل راسي هلته صحیح ده لوډونه ورته هغه کولی شي چې کوم لوډونه ته غواړې هغه راواخله صحیح ده ښه دا به کوم ځای ته یوسو دا دوه مخکې ما سره ستا خو زه یو بل جوړوم صحیح ده دې نه نوی ځان ته فولډر به جوړ کړو سمه ده صحیح ده فولډر جوړوو ETABS ریپورټ ورته وایي صحیح ده ETABS reports دا به پرانیزئ څه ETABS report دې کې به ورته انپوټ مو ورته ویلی که نه انپوټ دې ته به داسې یو نوم به ورکړو سوي که دې کې اوکې ښه دا موږ سره جوړ سو بیا راځو هغه ته وروسته به وګورو صحیح ده انالیسیس آوټپوټ ته راځو چې کومه ډیټا یې تاسو په کار وي هغه بس هغه کوي ورته ټیک مارک یې کوي صحیح ده پرنټ دا به کوم ځای ته یوسو دا څه څه دا وکړه ګوره هغه راغلی ده ښه دې ته وایو آوټپوټ دا مو څه وروسته به بیا ګورو سمه ده څه څه پرنټیبل دا به مو ګورو سمري ریپورټ دا به فایل نیم دا به کوم ځای ته یوسو دا به هم دغه ریپورټ ته یوسو دې ته وایو سمري دې ته وایو سمري ریپورټ اوکې دا سمري ریپورټ ته را سره وګورئ صحیح دی که نه هلته په هغه ځای کې مونږ اچو هغه فایل کې نوره ډیټا یې بیا خپله ګورئ چې څه شی دی دې کې صحیح دی که نه میټریل درته ښودلی دی نور ډیافراګرام سټوري او بس هر شی درته ښودلی نور بیا پسې ګرځه صحیح ده دا سمري څه بل راځو ښه خبره دا دی ښه کنکریټ پریم دی انپوټ آوټپوټ دې کې هم شته که تاسو غواړئ دا هر شی په یو ځل باندې درته راسي لکه پریفرنس دې راسي در سره دا آوټپوټ او ډیټیلډ آوټپوټ دا ټول در سره غواړئ ټول موږ په یو ځل غواړو چې راسي را سره مخکې له دې نه یو کار به بل وکړو دا به وګورو چې ستا موږ سره که نه دا نشته دلته به کمپني نیم به ورکړم صحیح ده کمپنۍ نیم ورکوو دلته به یو نوم به ورکړو کمپنۍ نیم راته وایه یو نوم راته وایه ABC ښه کلاینټ نیم به ورته ووایو کلاینټ نیم منصور دی نن صحیح ده منصور پراجکټ نیم به ورته سکول پراجکټ نه دی خو یو نوم به ورکړو صحیح دی که نه بس ځه یو نوم مو ورکړه پراجکټ نمبر ورکړه هر شی څه ورکوې بس هر شی میټینګ حال ورته میټینګ حال ورته وایه ښه سمه ده صحیح ده بس نور شیان هم ورته لیکلی سي انجینر څوک دی در سره زه به دلته یو انجینر هم ورکړم صحیح دی که نه یو نوم به ورکړم غرنی دی سره چیکر به ورکړم حکمت دی څنګه حکمت صحیح دی که نه حکمت الله که نه وروستی نوم څه شی ده عزیزي په وای باندې لیکي وای باندې لیکي ښه سوپروایزر به ورکړو ښه ډیزاین کوډ بس هر شی تاسو ورته وایي یو نوم به ورته ورکړئ نور شیان هم ډېرولی شي اوس راسئ ریپورټ ته کنکریټ پریم دا ټول آوټپوټ دا به بیا په یو کې راځي را سره ښه په کوم ځای کې په هماغه ETABS ریپورټ کې نوم به ورکړو دې ته به ووایو
دا نمبر کو صحیح ده ایټبز ریپورټ بس دې کې بیا هر شی راځي بیا وګورئ چې دې کې څه شی دی دې کې به یې موږ ته دغه هغه به یې هم راته جوړ کړی دغه ماډل نور چې کومه ډیټا دلته کارېدل به اوس به خپله راسي اوس راځي مومنټونه څه وایم اوس به وګورو چې راغلی دي که نه دی راغلی صحیح ده دې ځای نه هم تللی ولې نه دغه ریپورټ دی ښه ایټبز ریپورټ دا به اوپن دا اوپن که میټینګ هال دی صحیح دی او پراجیکټ نمبر دی 214 prepared پر منصور او ای سی آی هماغه بس هر شی نور است کنکریټ پریم ډیزاین ریپورټ دی پریپیرډ بای شی ده چې چا چمتو کړی ده ای بي سی سی ده دې نه هم ډېر در سره راځي دا خو ډېر وړکی ده 300 څو دا خو ډېر کم ده 300 څو ښه اوس ګوره ورته ډیزاین پریفرنسز ده بس نور یو څه پاڼې به یې وګورو نور به ترې تېر سو ښه ګوره دا چې اوس هم لږ کم راغلی ښه هلته مونږ ښایي د دې پایو هغې باید مونږ سیکشن یې به یې وګورو چې جوړې کړي دي که یې نه دي راته دا د تار راغلی دی صحیح دی هرې پایې سیکشن دی ګورې بس نور هغه یې کتلی سئ دې په اړه نوره ډیټا هر شی لیدلی سي صحیح ده که بیا تاسو خپله ګورئ او خو نو ورک فایل دی بس هغه هم پکې کولی سي دلته ایډیټ هم ایډیټ هم کې کولی سي دا خو بیم دی که نه بیم کې اوس کمپیوټر څه پوهېږي بیم کې کوم ځای کې درته مقطع راواخلي هلته خو توپیر کوي قلم خو یو دانه تا 4 کچولې سر له سره یو ډول دي او بیم کې هر چیرې توپیر کوي یو ځل تا هم دا پوښتنه کړې وه که یاد دی بس دا نوره ډیټا ده لیدلی سئ ګورئ پسې ګرځه بیا صحیح دی که نه بس که سیوکی در سره سوی که که ښه انپوټ یې وګوره دا د انپوټ دی در سره ګوره چې تا چې شی انپوټ کړي دا ډیټا یې درته لیکلې بیم یو دی دغه یو نورې شمېرې هم درته ورکړې دغه آی چې ده د بیم پیل ته وایي ښه او هغه جې سې ده انډ ده اوس بیم یو سې ده 1 ده بیم 2 4 و دی دغه نقاط هم بیا لیدلی سي لیبل یان که خپله درته ښیي چې یو نه تر څو پورې ده دا شیان دی صحیح دی او آوټپوټ هم در سره وګوره دغه وګوره دا اوس دا څه شی دی موږ سره عکس العملونه دي که نه ګوره دا دی کېدای سي د دې مطلب دا یې چې انپوټ خو تا سره چې هغه راغی مومنټ نه آوټپوټ کېدای سي ډیزاین هغه یا هغه به هلته وګورو چې آوټپوټ کې څه شی دی زه مخکې له مخکې څه نسم درته ویلی صحیح دی که نه او ډیټا یې وګوره دا دی خپل کتلی څومره ده دلته سیلف وایټ ټوټل ماس اوس هر شی درته شمېرلی دي ګروپ نیم اوس څه شی چې غواړئ دلته سته ښه ګورئ بیا پسې صحیح دی که نه سمه ده ساده صاحب آوټپوټ وګورئ آوټپوټ کې دغه شیان دی ویې ګوره یا پروګرام دی نور څه شی دی را سره پیریډ ټایم دی او نور دا شیان دی نور زه خپله هم نه پوهېږم چې څه شی دی او دا خو یې درته ویلي دي دا څه شی ده ریډیوسډ لایو لوډ پکټور یو ده موږ هېڅکله ریډیوس کړی نه ده کم کړی مو نه ده لایو لوډ موږ هلته کمولی سو ښه چې کله 150 فوټ مربع ده لکه چې ساحه زیاته وي را سره بیا موږ کولی سو چې یو څه یې را کم کړو لایو لوډ ځکه هېڅکله هم داسې نه پېښېږي که موږ 40 پاونډ پر فوټ مربع نیسو که نه هېڅکله هم داسې نه پېښېږي چې دا 40 پاونډه د پر هر فوټ کې دومره وزن هغسې راسي یوازې موږ د خپل ډاډ لپاره دومره نیسو بیا چې 150 فوټ مربع نه یو سطحه زیاتېږي بیا کمولی هم سو خو هلته یو ځای ده بیا به لایو لوډ سي دا ټایپ به ریډیوسیبل به ورته تاسو ټاکئ ښه اوس هماغه یو چې څومره هغه در سره یو ساحه ډېرېږي هغومره د دې شونتیا کمیږي که نه چې هغه ټوله ډکه سي په یو وخت کې د هغه لپاره بس نور هم لیدلی سئ دلته صحیح ده که سمري وګوره دا یې سمري ده در سره صحیح ده بس ټول لیدلی سئ دلته دا یې سمري بیا وګورئ ښه خبره مو چیرې کوله خبره هلته اوس که دا انپوټ او آوټپوټ ګورئ دلته کېکاږه
دا خو یې غپیل کېده که نه دا مخکې یو ځل ما جوړ کړی مخکې له ځانه سره اوس ته لاړ شه هغه ځای نه خلاصولی سي هغه خپل آوټپوټ داسې چیرې دی اچولی په دې کې وکړه ایټابز ریپورټ کې دې ځای نه بس خلاصولی سي وکړه خاص دې ځای نه هلته ورتللی سي نور څه خبره نشته کې صحیح دی که نه پرون ما هلته هم خبره وکړم زه باوري نه یم داسې ښه زه صحیح ده اوس غواړو دغه ماډل یوسو ثبته یوسو خو چې دا ویسم هلته به یوه ستونزې سره مخامخ کېږو زه غواړم چې هغه ستونزې سره مخامخ سو او بیا یې حل به یم دلته ووایو چې څنګه ده ښه دا به یوسو څو سوه دا دی که نه دا ماډل وړو دا په کوم ځای کې دا دی دا به همدې هغه ته به یوسو دې فایل ته به یوسو صحیح ده ایټابز ریپورټ چې راته وخبرې ښي چې کوم ځای کې ده هلته یې نه وړو دې ته به ووایم اس ای فی نیو به ورته وایم سیو ما سره هلته لاړ اوس هغه به خلاص کړئ دا به خلاص کړئ کله مو چې دا پرانسته حساب پاڼه دا راټول کړئ اوس راسئ امپورټ ته امپورټ څه شی دغه اس دوه کې و که نه دا دلته راسه نیو ماډل اوکې په کوم ځای کې ده اوس ګوره اوس به ما سره نه راځي ښه ډاکومنټ ایټابز ریپورټ دا که زه اوس راوړم نه به راځي را سره وګوره ویل ولا سادات صاحب نه کېږي که نه اوس د دې ستونزې حل به وګورو چې څنګه ده نوی دی نه راځي اوس ښه د دې ستونزې د حل لپاره داسې کوو چې ځو فایل مینو ته راځو امپورټ ته راځو دغه ورته وایو ورژن 6 and 7 ښه دا چې راوړو رن ټرانسلیټر دا به خلاص کړي صحیح ده دلته یوه بله پاڼه درته خلاصېږي بیا به راسې فایل مینو ته بیا ورته وایه دغه وکړه دا امپورټ صاحب ښه 2000 کوم یو موږ سره اوس لاړ به سو په ایټابز ریپورټ کې وکړه ریپورټ دا اوپن ها انپوټ کمپلیټ دلته مونږ راوړ دا اوس هم هغه ته نه ده تللی صف ته نه ده تللی خال دی ته اوس دې کې نور مومنټونه او دا شیان ته نسې کتلی نه بس رن انالیسیس کولی سي را بسې بیا پیل ته سې وال صف 2000 دې ته به یې سې وکړي صحیح ده دا به سې وکړو په کوم ځای کې په دې ځای کې به یې سې وکړو سیو وکړو دلته چې شی راته وایي سکسسفولي سیو اوس را سره هغه سو مونږ ځان سره وساتو دا فایل اوس کولی سي هغه خلاص کړئ اوپن له لارې دا دی بس اوکې لږ ځنډ ورته وکړئ صحیح دی که نه چې فایل راوړ ځنډ وکړئ دا دی فایل بس دی که نه ښه فایل کې نور څه شی پاتې سو نور به څه شی نه پاتې صحیح دی که نه فایل خلاص را سره نن ځو نوي مینیو ته ځو دې کې نور موږ سره څه شی نه دی پاتې ویو مینو به وایي په ویو مینو کې موږ سره څه شی دی سیټ 3D ویو زر به دا خلاص کړو صحیح دی که نه سیټ 3D دا که 3D څنګه ګورې تا ته وبرېښي دا به یو ځل زه درته 3D کوم چې ښه 3D دا انډې پانچ شیپ وګوره دا 3D دی در سره کوم ډول یې ګورې ښه ویو ته راسه سیټ 3D ویو بدلون کې راوړه زه غواړم داسې یې ګورم صحیح ده ګوره وینې اوکې کاغذ یې درته ښایي په پلین کې غواړئ پلین کې راوړئ بس دا ټول راوړلی سي خپله یې وګورئ بدلون کې راوړئ کولی سي که دا پلین ته یوسئ که یې پلین ته یونسئ هم ښایي هغسې کار وکړي وبه ګورو چې پلین ته ځي بیا خپله که نه که لاړ نه بیا پلین ته وړو هغسې کوو زه غواړم پلین داسې وګورم هغسې راته ګوره وینې بس داسې دی وکړو دلته وګوره چې هر ډول دی صحیح دی که نه ښه داسې کتلی سئ 3D کتلی سئ پلین کتلی سئ ایکس زیډ پلین ښایي ایکس زیډ دا دی دا ایکس دی موږ سره نه دا دی را سره دا موږ سره ایکس دی که نه دا ایکس دی را سره او دا زیډ دی که اوس موږ ورته وایو ایکس زیډ نو په دغه پلین کې موږ خبره کوو دغه کې دا که وای زیډ ورته وایي بیا هغه راته ښایي صحیح ده هغه وای سو او دا زیډ سو ښه
دا غواړي څنګه یې ګوري الیویشن کې الیویشن یې داسې ګوري بیا پلین کې کوم بدلون راوړي پلین او دغه اپرچر د څه شی ده سر ده هماغه داسې هر ډول شي ګوري صحیح ده لرلیک په بڼه یې ګوري بس هر شي ښه کتلی سي بس دې باندې وپوهېدی بس صحیح ده که نه سیټ پلان ویو چې ده لکه دلته چې مونږ کوم پلین ته تلو دلته هم کولی شئ لاړ شئ کوم ته ځئ سټوري 2 ته ځئ سټوري 1 ته ځئ هر چېرې چې غواړئ هلته تللی سمه ده بل راځو دې باندې وپوهېدی سیټ الیویشن ویو هلته هم سته دلته کوم الیویشن ته ځئ خو دلته یوه خبره ده خبره دلته ده زه دې الیویشن ته راځم زه دلته غواړم یو وړکی هغه جوړ کړم یو ولنز را سره واوسي تاسو غسلخانه ورته وایي هر شی ورته وایي دلته وړکی په دغه ځای کې جوړوو صحیح ده ګوره د دې لپاره چې زر زر یې جوړ کړئ کار دلته وکئ دا خمیتر راواخلئ دلته رایټ کلیک وکړه ګوره څنګه یې جوړوئ زر زر د دې چې ډېر دقیق کار کوئ دلته به راسئ پلین پین ګریډ سپیسینګ ته 2 په 2 متره کې موږ جوړوو زه 2 متره ورکوم صحیح ده اوکې کوم یې اوس دلته وګوره ښه دلته به ما سره بیا راځي څه شی به راځي دا بانکی در سره ښه نو هر 2 متره چې ته داسې لرې راځې دلته به دا سور خال ګورې دا به درته راځي دلته ته راواخله دغه بیم راواخله موږ پاسپورټ کې یو که نه دا به هغه کوم سیمې دربه دا بیم در سره راواخله دې ته ووایه بیم دا بیم راخلو صحیح ده اوس دې ځای نه راسه دې ځای پورې دلته چیرې راغی دا یې تا څو ده هغه دی 2 متره دلته 2 متره بیا لاړې دلته مې تا 2 متره ده جوړ شو در سره ښه پلین پین ګریډ مو ویلې او بله خبره به مو اوس کې وکړو الیویشن کې چې څه خبره ده دا راواخله کالم ورکړه کالم دلته جوړ کړه که دلته کالم ورکوې ورکړه که نه هېڅ اړتیا نشته یا ښایي دلته مو هېڅ کالم در سره ونه اوس خو کالم باید دلته مو بیمونه واچول په یو تشناب کې دومره بیمونه ته اړتیا نشته ما د دې لپاره جوړ کړه چې هغه ویو سره تاسو هغه سئ بلد سئ صحیح دی که نه ښه اوس موږ غواړو دا ویو موږ سره اوس نشته دا ویو هېڅ نشته ګوره که تاسو فکر وکړئ دلته هېڅ ویو شته نه موږ سره نشته را سره که نه د دې لپاره هېڅ ګریډ لاین جوړوو نه ګریډ لاین څه کوم ګوره دغه منځ کې دغه ویو او دا ویو نشته را سره دلته پلین ته راشي ګوره دا ویو نشته را سره صحیح دی که نه دا ویو او بله کومه دا ویو دا دواړه نشته د دې لپاره څنګه کوو مخکې مې ښایي کار درته کړی وي دلته به راسئ اډ الیویشن ته به راسئ اډ الیویشن ته دې ته به یو نوم ورکړئ الیویشن یو به زه ورته وایم صحیح ده الیویشن یو په وای باندې 2 متره خواته دې ځای نه ونیسه ګوره دا الیویشن دومره لرې ده موږ له دې ځای نه ونیسه په 2 متره لرې که نه دغلته چې کوم هغه دی راسره دا 2 متره دا واټن صحیح ده دا واټن راته ور به که څو 2 متره اوکې ښه دا زیات شو بیا راځو اډ دې ته به الیویشن شاید 2 دا به په هغه باندې لاړ شي په ایکس باندې په ایکس باندې څو ښه اته راځي یاد دی دا چې اته راځي بس 4 څو یې زه به ورکړم هماغه به بیا راته ښایي کش کوم ښه شپږ راځي اوس صحیح ده ګوره هغه ویو ته لاړو شپږ دی او هماغه الیویشن هغه ته ولاړ شي صحیح سو ویو کې خبره بس دې کې هغه مهمه خبره په الیویشن کې دغه خبره وه او که موډیفای ته راسي بیا تاسو زیاتونې او کمول هم کولی شي کېدای شي دې ته یې نومونه بدل کړئ یو ورته ونه لیکئ نور نومونه ورکړئ یا دا نومونه بل چیرې هم بدلولی شي ښه دا نومونه دغه او هغه ښایي بل چیرې بدل نه کړئ ښه دې باندې وپوهېدئ ښه بل شی ده دې کې به بیا دا خبره به وکړو د سیټ بلډینګ ویو لیمیټ شی دی ته غواړې چې یوه برخه د وداني وګورې نوره ونه ګورې زه ورته یم دومره ګورم دومره د نور شیان هېڅ نه ګورم دلته هم ورته کاردینات ورکولی شي څومره ګورې دلته ټاپ سټوري ګوري بټم سټوري په کوم ځای کې درته یوازې لاندې سټوري ګوري ورته ووایه
اوکې که هغه یومره درته دلته اوس موږ پاس ویو کیو که لاندې ستوري موږ ته نه برېښي لاندې راسه اوس لاندې ستوري په هماغه کچه چې تا غوښتل تا یو برید ورته وټاکه چې در دې ځایه پورې زه غواړم یو خپل ماډل وګورم نور نه ګورم هماغه یې درته وښودو صحیح ده دا نه غټ پلانونه په دغه کې کنه ولې نه ځکه چې هغه ډېر غټ دي خپل ځای وګورئ یوازې خپل ځای یا کېدای شي تاسو په ځینو ځایونو کې لوډ اچوئ په نورو ځایونو کې لوډ نه اچوئ چې هغه در سره سلیکټ نه شي په هغه ځای کې ترې ګټه اخیستلی شئ یا په ډېرو ځایونو کې داسې کولی شئ خپل ځای بیا پوهېږئ چې کوم ځای کې ورسره مخامخ شئ یاد کې وساتئ دا شو آل ورته وایي چې ټول درته وبرېښي صحیح ده اوکې که ایګنور لیمنټس موږ ورته ویلي وای بیا بیا به نه ایګنور کړم ښه خلاص را سره دې کې به بیا وروسته خبره وکړو لږ ډېرې خبرې دي کې ربر بینډ زوم دلته هم شته او دلته هم دا که ته وغواړې په یو ځل باندې یو شی ته غټی داسې ګوره دا راواخله ډرېګ یې که داسې درته غټوي دلته هم شته په دغه ځای کې دلته ربر بینډ زوم هغه دا ویل ولا صحیح ده ربر بینډ زوم لکه د ربړ غوندې به کش کاږي سمه ده ښه دا خو اوس غواړې ریسټور پول ویو ریسټور یې که بېرته هغه پول ویو لکه تا خو یو ځل دی زوم کړی وه بېرته هغه یې که ریسټور یې که بېرته هغه لومړنی حالت ورته وایي هر شی ورته وایي صحیح دی که نه ښه دلته هم شته هلته هم شته در سره بل پریویس زوم به څه شی کار سره کوي لکه مخکې مونږ یو وارې زوم کړی و که نه بېرته هغه حالت ته ګرځو ښه اوس یې را سره کار ونه کړه دې کې به کار وکړو یو ځل موږ داسې کوو که اوس به وګورو دا پریویس دی که نه بېرته پریویس ته لاړو صحیح ده ښه هغه وروستي زوم ته ګرځو دا څه دی زوم ان ون سټپ یو سټپ دې ته مخکې خپله کچه هم ټاکل کېږي چې څومره ته غواړې یو شی درته زوم کړي په آپشن کې به یې بیا ووایي خپله کچه ورکوي او هر څومره اندازه ورکوي بس درته بیا هغومره یې درته زوم کوي اوس به یوازې دلته راخلو زوم ون سټپ ګوره ون سټپ یو پل ورته هر څومره یو ګام ورته هغومره درته لاړ صحیح اوس وګوره دا کلیک کړه داسې یو او داسې ده د دې په ګچه کار کوي بېرته درته کوچنی کوي یو سټپ صحیح ده که نه دا اوس دلته یې پیدا کولی شئ او دلته بل راځو پین دی دا کولی شي ماډل دی باندې یو ځای نه بل ځای ته یوسي درسره زر به لاړ شو مختصانه دي نور شیان بل میژر ده میژر ته لاین میژر کوي لاین کچ کوي څومره دی در سره ګوره دلته کلیک وکړه دلته کلیک وکړه دا څومره دی دا لاین موږ سره 4 متره ده صحیح دی که نه ګورئ کوم ځای کې ده دلته به راسئ دلته درته لیکي موږ لاین څومره ده لاین از 4 متر دلته مو یونیټ راخیستی دی څو دی متر دی او دا کرښه ما په دې باندې کرښه دا اوس بل راځو ایریا دلته کلیک وکړه دلته کلیک وکړه دلته هر ډول ایریا چې وي در سره دلته او بیا دلته ښی کلیک وکړئ ایریا دلته یې راته لیکلی ده په دې ځای کې 12 متر مربع او د دې چاپیریال څومره ده پریمیټر یې 14 متر صحیح ده 14 متر او 12 دې باندې وپوهېدئ ښه بیا به راسه میژر ته یو خبره پاتې انګل به وګورو انګل داسې لکه زه غواړم دغه انګل وګورم دغه منځ کې دلته کلیک وکړئ دلته خپله درته وایي چې څومره دی صحیح ده 90 دی که نه چې کله تاسو کله زاویه کچ کوئ باید سنپ در سره ان واوسي ځکه ښه دقیق کار کولی شئ که دغلته سنپ موږ سره ان ونه اوسي بیا تاسو دقیق کار نه شئ کولی سنپ به بیا درته وایم لکه اوس دلته تاسو نه سم دقیق کار نه شئ کولی دلته وګوره سنپ نه ده سم نه شئ کولی چې یو شی یا زاویه وي اوس وګوره 1.9 دومره بس ښه سم کار نه شي کولی د دې له امله چې ډېر سم کار وکړئ دلته سنپ به در سره ان به کوئ صحیح ده سنپ چې ان وي در سره بیا ښه کار کولی شي ښه دا چینج اکسس لوکیشن کولی شئ چې دا د ګلوبل اکسس د دغو لوکیشن ته هم
بدلون ورکوي چې منځ کې کوم ځای کې غواړو دلته منځ کې دغلته کوردینات یې څو دی ایکس څو دی ایکس څلور دی او دا نور به داسې پرېږدي کولی سي هلته یوسي دلته راغله ښه وینئ په 3D کې راغلی 3D کې هم راځي دلته هلته ریفرش نه دی هلته داسې کمپیوټر نه پوهېږي چې کوم بدلون دا راغلی وینډو کوم کار کوم یا کېدای شي هماغه د وینډوز خبره وي اوس کومه وینډو کې کار کوي هماغه هلته راځي صحیح ده که دلته اوس نه ده راغله ښه دا اوس بل څه شی پاتې شو شو سلیکشن اونلی ته یو څو بیمه ځان لپاره سلیکټ کړئ دغه بیمونه دا بیمونه چې څومره ما سره سلیکټ شي زه ورته یم یوازې زه دا ګورم نور چې د ماډل کې هر شی دی هېڅ یې نه ګورم نه مې دي په کار ورته ووایه چې شو سلیکشن اونلی یوازې هغه چې تا کوم سلیکټ کړی وي هغه به درته ښایي ښه بل شو آل ټول به درته ښایي اوس که زه به دا یو داسې 3D دا ډول یو هغه مونږ جوړ کړو او داسې مو ولیدو دا ډول مونږ ورته ویل شوی زه ورته یم سیو کسټم ویو زه غواړم دا ځان سره وساتم دغه ویو صحیح ده دا ویو ځان سره ساتم دې ته نوم ورکوم یو نوم ورکوم سادات ورته وایم صحیح دی که سادات ویو به ورته وایم بس خبره نه ښه هر نوم به ورکوم ښه نوم مو ورکړه اوس به راسو پلین ویو به دلته وګورو ښه ویو ګوره سیو کسټم ویو شو کسټم ویو اوس به وګورو چې څنګه ویو سمه ده که بیا دا هغه کوي تاسو ایکسټروډ وګورئ سمه ده هر ډول ویو تاسو له ځانه سره ساتلی سئ یا څنګه ښه شو کسټم ریفریش وینډوز درته ریفریش کوي صحیح ده او ریفریش ویو چې ته په کوم یو کې هغه درته ریفریش کوي دا بل به یې مو وایو صحیح ده که نه کریټ اوپن جیل دا په اوپن جیل کې په دې کې درته خلاصوي ګوره دلته وګوره دا اوپن جیل کې ده سټوډنټ کې دی څنګه او هلته چې څه وایي بیا دلته راوړلی سي هلته چې په کومه بڼه وي هغه درته خلاصوي صحیح ده هلته ایکسپلوډ که بیا دلته راوړه صفحه د سپین ده هلته هم تاسو سپینولی سئ آپشن کې به زه کار درته وکړم اوس درته کار کوم صحیح ده سیټ بلډینګ ویو آپشن ده چې شی ده په هغه کې شته ښه دا څنګه ګورئ دلته بیا پسې وګورئ ټاپ نه ګورئ هغه نه دا تیاره درته ښکاره سي څنګه دلته خپله لیدلی شي صحیح ده بټ هم نه اوس مونږ ولیده هغه رڼا به یې که نه نارت ایست دی که نه لایټ نارت ایست لایټ هر څنګه ورته وایي ښه دې کې سلو میډیم څنګه کېدای شي دې تاولو کې چې ورو یې تاو کړي ګړندی تاوایي څنګه ورته وایي دا ډرک تیاره یې ګوري هغه یې ګوري ډیم یې ګوري هغه بل ښه دې نه به تېرېږو دغه هم شته کې زوم آوټ او هغه دی کولی شي دې نه هم ګټه واخلئ داسې تاسو هغه کوئ لږ ځنډ به کوي دلته ښه بیرته پریویس ریسټور پریویس زم اوس ولې کار نه کوي باید را سره کړی وای ښه دې باندې پین کولی یم چې وتښتېده مونږ نه ماډل چې چیرې لاړ اوس به ریسټور کړو ښه ښه دې باندې بیا روټیټ کولی یم چې اوس ښکاري نه چې چیرې ده موږ کیمرا چې داسې زه ما وټې کوم ما به ډېر وخت را سره ونیسي بیخي وتښتېدې چې چیرې لاړ دې باندې بیا داسې شا او مخ ته وړلی سي اوس موږ ته نه ښکاري دلته به یې راوړو که نه دلته به ورته وایي چې راځي که نه تللی ده نه تللی اکچوال وینډو ته راوړه ښه دا به بیا هلته خلاص کړو اوس نه پوهېږم چې څنګه یې راولي دا دی که نه دی ښه دا خو سیو کوي راته ښه ودرې بیا به لاړ شي بیا کار وکړئ پوهېږئ چې څه شی ده دا څنګه ګورئ وینډوز ایکسپریس داسې ګورئ بل ډول او کتلی شي بس هر څنګه ګورئ سکې کلر ورکړه بس شاته خوند یې ونه کړ بس بیا ګرځئ چې هر څنګه سکې کلر ورکړه او دا واک دی
دا یې بیخي په منډه دی. څه سلو چیرې و دا به دلته فارورډ او ښځه صحیح ده داسې وړلی راوړلی سي ځینو ځایونو کې ښایي ترې ګټه واخلئ صحیح ده بس نور یې وګورئ دا له ځان سره کېدای سي ریکارډ هم سي زه اوس نه پوهېږم چې څنګه ریکارډ کېږي ځکه مې پرېښوده پاتې دی ښه بس نور به وروسته وایم ښه راځو هغه ته راځو ویو مینو ته دا پاتې شي که نه سیټ بلډینګ ویو آپشن دې ځینو هم کولی سي او دلته هم کولی سي دا ویني دلته هم کولی سي او بل دلته هم دی څه دلته هم دی دواړو لارو نه یو ځای ته تللی سي ښه سیټ بلډینګ ویو آپشن ته ځو ښه چې دلته کله لاړو ویو بای کلر اف د څه شی په رنګ باندې ته د خپل ماډل ګورې اوس د څه شی په رنګ باندې دا ابجکټ بس داسې رنګ ده نو بدل به یې کړو داسې دا رنګ به یې ښه زه ورته وایم چې بیم دی د ابجکټ رنګ دی داسې وي راته سور رنګ ورته او کالم څنګه ورته دا به یې که نه دا څه شی دی صحیح ده زه رنګونه سم نه پېژنم چې ګلابي کوم یو دی خو بس ها بل د لکه دا دا رنګونه او دا نور رنګونه ټول ورته دي ښځه سمه ده دې ته هم یو ډول رنګ ورکوو صحیح ده که نه سلب ته هم یو ډول رنګ ورکوو داسې پلور اوکې کوئ اوس وګوره دا مونږ د کوم رنګ له مخې ولید ابجکټ لکه ابجکټ ته مونږ کوم رنګونه ورکړي دي د هغه له مخې مونږ ته دغه هغه وښودل راته ویو بل دلته ګورو سیکشن که تاسو پام کړئ چې کله مونږ سیکشنو لپاره رنګ ورکوو که نه اوس د بیم لپاره دغه سیکشن و داسې رنګ دی دا اوس به زه وګورم چې د بیم لپاره مونږ کوم رنګ ورکړی و پریم سیکشن بیم و که نه دلته بیم جوړ کړی شو دا رنګ دی د سیکشن نورو لپاره داسې د سلب لپاره شی دا یو بیلګه زه وایم بیا تاسو خپل پسې ګرځئ ښه لکه دغه رنګ موږ د څه لپاره ورکړی ده د بیم لپاره که نه زه دا ځل دغه بدلوم کوم رنګ ته زیړ رنګ ته زیړ خو په اول کې مو داسې رنګ به ورکړو داسې زیړ به ورکړو صحیح دی که نه پوخ زیړ اوکې کوئ او اوکې کوئ اوس به اوس یې نه ده اخیستی مو سره ښه اوس یې واخیسته داسې زر نه پوهېږي کمپیوټر چې بدلون راغی که نه یو ویو نه بل ویو ته لاړ شه بس بیا کېږي ښه دې باندې وپوهېدئ د سیکشن هغه باندې مو پوهېدئ میټیریل لپاره موږ چې کله میټیریل ډیفاین کول چې هغه لپاره مو کوم رنګ ورکړی داسې زیړ رنګ وګوره میټیریل ته لاړ شئ میټیریل دا رنګ ورته بدل که ښه کلر دې ته رنګ دا رنګ ورکړ یو ویو نه بل ویو ته لاړ شئ چې وپوهېږئ ښه دا میټیریل رنګ شو بل شی د ګروپ دی ګروپ څه شی ده اوس خو ټول ګروپ دی نو ورته ووایه ګروپ بس دا رنګ دی نو زیډ درته ښایي دا پوهېږئ کوم ځای نه بدلېږي ګروپ دا مطلب څه زه خپله غواړم دا څلور بیمونه او سره له دې نه دا دې نه غواړم یو ګروپ جوړ کړم ګروپ ډېرو ځایونو کې تاسو کارولی سئ د سلیکشن لپاره یو ګروپ جوړوئ یا یو پوډ یو ګروپ کوئ داسې به ګروپ جوړ کړه دا کلیر دا دوه پوړه دی که نه دوه پوړه دی دلته پاس به لاړ شو سلیکټ دلته به سټوري وګوره به سټوري دا لاندې سټوري زه سلیکټ کوم ټول مې سلیکټ کړه که نه زه ورته وایم چې دا یو ګروپ ته اساین کوم اساین ټو ګروپ دلته د کوم ځای کې ده دا دی او دې نه یو ګروپ جوړوم چې دا ما سلیکټ کړي هغه ځایونه هم راته ښه یوه خبره ده اډ نیو ګروپ ښه دلته به یو ځل نوم ورکړي دې ته وایم چې سټوري ون شی سټوري بیمز به ورته وایم سټوري ون بیم نه ټول سټوري ده سټوري ون سټوري ون او چینج ګروپ کلر به ورته ووایي کوم کلر به ورکو
دا رنګ به ورکړو او اډ به یې کړو. صحیح ده. خاټ شوی خو دا سټوري ون هماغه. اوس هماغه سټوري ون چې ده دغسې رنګ باندې را سره راځي. ګوره هلته وګوره راغلی دی را سره که او پاس یې ده ګوره پاس باید نه وای راغلی سټوري ون راغلی وای. ښځه دا به داسې د بل رنګ له مخې به وګوره وایي ښځه صحیح ده نه هغسې خبره نه ده خو یو سلیکټ شوی ده باید را سره دا سټوري ټو دی که نه کیدای شي دا خبره یې خو سټوري ون چې دا د یو ځل ګروپ ته د اساین کړي که نه بس کولی شي او بیا سلیکشن کې هم ترې ګټه اخیستلی شي که ته ورته ووایې چې ما ته یې سلیکټ کړه بای ګروپ دلته ګروپ وګوره دا دی بای ګروپ زه ورته یم سټوري ون ګوره ګروپ را سره راغلی هغه به راته سلیکټ کوي. هلته ګوره ټول سلیکشن یې اخیستی و ځکه که یو سلیکټ شوی بیا مونږ سره راته صحیح ده ښځه سمه ده بس همداسې کار کوي. صحیح ده. ښه بل ته ځو بل څه شی ده ډیزاین ټایپ. ډیزاین ټایپ له کوم ځای نه بدلی دا زیډ دی که نه دا را سره ته دا به مو وایي لږ زر زر به کار وکړو. کانکریټ ډیزاین ده دا به ورته ووایي چې کوم رنګ ورته وټاکو دا رنګ به ورته یا دا صحیح ده بدل شو که نه. ښه بل راځو ټیپیکل ممبر باندې زه نه پوهېږم چې شی ده خو دلته سپین راځي چې کوم ځای نه بدلېږي په هغه ځای باندې نه پوهېږم چې کوم ځای نه بدلېږي. ته خو سمه ده یو قسم ته جوړ شوي اوس په دې کې ټول یو قسم ته څنګه دا ټول بیمونه یو قسم ته دي کیدای شي څنګه ناپاس او لاندې خبره نه ده کیدای شي دا د موادو له مخې ټیپیکل وښیي امام مطلب دلته ده زه اوس په دې ځای کې نه پوهېږم د سیکشن له مخې ټیپیکل راته ښیي د موادو له مخې ټیپیکل راته ښیي د مهندسي له مخې راته ټیپیکل ښیي که د مهندسي له مخې ټیپیکل راته ښیي خو زه دې ته بدلون ورکوم هم ښایي داسې ونه اوسي راسره دې په اړه باندې اوس معلومات نه لرم چې څه خبره ده خو یو ډول به ټیپیکل راته ښیي چې شی له مخې به ورته یې وي کیدای شي یو کار په وکړئ ځای پیدا کړئ. ها ته غواړې تور او سپینې ګورې ده تور او سپین وګورې درته ښکاري لکه مخکې تا ویل خو یو بل ځای کې دا خو یوازې دغه وي وګورې آپشن کې داسې هم شته چې ته ټول دغه دواړه خواوې ګورې دلته هم دواړه خواو کې بدلون راوړلی شي هلته بیا ښه هم لیدلی شي دلته بیا به وګورو صحیح ده که نه خپل وخت کې به دلته راشي بیا خبرې پرې وکړو دا سیټ اکټیو دی دې باندې وپوهېدئ ښه اوس دا خو کلر رنګ باندې نه درته ښیي که نه تور او سپین دی کلر یې اوس بیا به کلر سمه ده رنګونو کې خو دغلته څه خبره پاتې نه شته دا به بېرته سیکشن باندې بیا وګورو ښه په ګروپ او دې شیانو باندې وپوهېدئ صحیح دی که نه اوس زه غواړم دغه ماډل چې د ایکسټروډ یې کړم د هغه په بڼه یې ګورئ لکه بیم دی په کومه بڼه ده داسې او په 3D بڼه باندې ګورئ درې بعده صحیح ده. ایکسټروژن که دلته زه ورته وایم چې اپلای ټو آل وینډوز دلته خو ما سره دوه ورټیکل وینډوز دي که نه موږ داسې هم کولی شو ایټپس په پاڼه کې 4 وینډوز موږ ځان سره ولرو بیا به آپشن کې ووایو په ټولو کې دې راسي دغه بدلون چې زه غواړم چې راسي بیا دا ورته ټیک مارک کړه په دواړو لورو کې به درته راځي یا هر څومره ویو چې ولرې ته هلته به راځي در سره صحیح ده. ښه اوس زه غواړم بیا هلته ځم دلته ورته یم ابجکټ پیل ابجکټ در سره پیل کوي څنګه کوي پیل یې درته وښیي ډک دا اوس پیل دی مو سره صحیح ده سلاب درته پیل یې کړه سلاب دیوال درته پیل کوي بل ابجکټ شرینک ده شرینک داسې درته جلا کوه چې ښکاره ښه درته وبرېښي یوازې د دې لپاره ده دا کچه بیا خپله هم ورکولی شي چې ډېرې شرینک کوي لږې شرینک کوي دا تاسو خپله ورکولی شئ صحیح ده. ښه دلته مې شرینک او دلته یو بل دغه هغه هم دی ابجکټ شرینک ټوګل دی چې ټاګل لوستل کوي ټاګل ورته وایي دا ابجکټ شرینک ټاګل صحیح دی که نه دې ځای نه هم لیدلی څه دې ویل دې باندې وپوهېدئ په دې ټولو باندې دا خلاصو موږ سره صحیح ده. ښه اوس راځو د هغه لپاره ابجکټ پریزنټ ان ویو کوم شیان غواړي چې ته په دغه اوسني ویو کې چې تا سره ده ته وګورې او کوم نه ګورې او څه لپاره
زه غواړم پلور دې ما ته نه ښکاري دلته دې پلور نه راته ښکاري ایسټروژن به یې زه ختم کړم صحیح ده زه غواړم چې سټور دې نه راته ښکاري د دې لپاره ترې ګټه اخلو که ما سره ویشلی بار واوسي غواړم دلته ما سره دیوالونه دي زه ویشلی بار په دې باندې اچوم بیا ښه ده چې ماډل لوی در سره واوسي بیا پلوره در سره میخه او دا کلمونه هم در سره مخه ښه خبره ده نو ډیر به دې نه ځوروي صحیح ده که نه ورته وایي چې کالم هم زه نه ګورم او بل ورته وایي که تا اوپنینګ ورکړی اوپنینګ هم ورته زه نه غواړم زه اوپنینګ به ورکړو بیا به وګورم دلته که دیوال جوړ کړي بیا هغه نه تر اخره پورې زه صحه نیسي لکه چې شی جوړ کړي کله کارونه هم ته نه ایسته کړو اوس غواړم داسې کې دیوال جوړ کړو نو دیوال خو کېدای شي دیوال نه تر اخره پورې ځای ونیسي دیوال خو ته جوړولی سې هغه څه خبره نه ده ما مطلب دا ده ښه بار هم زیات وشي که بارونه موږ دې باندې اچو هغه څه خبره نه ده دا بیل بیل بیم ده دا په دې معنا نه ده چې دا یو بیم درته هغه کوي موږ ځکه له ویونه لرې کړو چې په اسانه باندې موږ وکولی سو دلته لوډونه واچو ګوره ډسټریبیوټډ لوډ داسې راست اوس اسانه سلیکشن اخیستلی سي او هغه سلب او دې شیان هغه درته یوه لاره څنګه ووایو چې داسې په یو ساده جمله کې ووایي بس اسانه کوي درته چې ته دې باندې لوډونه واچوې هو ډسټریبیوټډ راسه بس لوډ واچو په دې باندې څو نیوټنه په یو زه به دومره ورته وایم یو بېلګه ده صحیح ده دلته لوډونه وګوره اوس در سره راغلي ټول د دې لپاره ترې ګټه اخیستلی سي ښایي نور هم ښه والی ولري یا بس هر چیرې چې تاسو ښکارېدل ده بس داسې کار کوئ پلور که دیوال تاسې جوړ کړی ونه غواړئ دیوال نه ګورئ رمپ هم جوړ کړی وي اوپنینګ وي در سره نه ګورئ او نل ایریا که به خبره وکړو دا نور سي تاسو شی ورکړي چې دا درته ښکاره سي بریس مې پرون هم درته ویلې که تا یاد وي په ټرس کې ترې ګټه اخلو که نه صحیح ده یاد کې دې راغله اوس به دلته نه وایو صحیح ده پرون هم ویلې ښه دا به بېرته وښیم لینک خو ما نه ده ورکړی لینک باندې زه نه پوهېږم چې څنګه لینک کېږي ښه خبره دلته ده نل ایریا چې شی ته وایي نل ایریا او نل دا یوه خبره به وکړو نور خو ساده دی دیوال هم جوړولی سي بیا ورته وایي چې نه دي درته ښایي اوپنینګ هم جوړولی سي درته وایي دا ټول کارونه کولی سي یوازې تاسو چې ورسره نابلد یې هغه نل ایریا ده نل ایریا او نل لاین به هم دلته یې کې دا نل لاین ښه نل ایریا دې ته وایي که تاسو یوه ایریا جوړه کړئ زه به دلته راواخلم یو دیوال به جوړ کړم په دغه ځای کې دا دیوال به راواخلو وال دلته به نن ورته وایي که دا دیوال زه جوړ کړم په نن باندې دا به ما سره نن ایریا وي په څه معنا باندې نن دا به ابجکټ کړو چې ښه راته ښکاره سي او پیل به یې وکړو دلته وګوره دا ما سره شی دا نل ایریا ده لکه دیوال دی ما سره خو د دې کتله سي دا دی چې پروګرام په پام کې نه نیسي دا لکه یو دغسې دیوال ده د څه لپاره ترې ګټه اخلو نه نه هېڅ پارټیشن وال نه ده موږ چې کله د باد لوډ اچوو که نه په دې لوري باندې هلته موږ بیا ترې ګټه اخیستلی سو یا داسې لکه دا اوس موږ ویشلی بار واچوو که نه دغسې دیوال په بڼه یې جوړ کړه بس دغه نور داسې نه ده دا سلیکټ کړه او دې باندې ویشلی بار واچوه صحیح دی ویشلی بار په دې باندې ولکه سي دا ده اوس که دیوال هم را سره واوسي انالیسیس هم تاسو رن کوئ دغه دیوال به هېڅ معنا موږ سره ونه لري یعنې د دې کتله سي د هېڅ په پام کې نه نیسي پروګرام دا یوه نل ایریا ده او نه هېڅ ایریا خو د هغه لپاره باید دې نه ګټه واخلو فایده مې اوس درته وویلې که نه فایده یې دا فایده سوه چې موږ دلته خو هر چیرې ته شیروال نه ډیزاین کوي که نه دا د خښتو دیوالي صحیح دی او د بیا د خښتو دیوالي او د دیوال لوډ موږ په بیم باندې ویشلی بار اچوو نو چې د باد لوډ کله ته په دې لوري اچوې ته بیا مجبور یې باد لوډ خو پخپله په ایریا باندې اغېزه ډېره لري که نه بیا مجبور یې چې دا نل ایریا جوړه کړي او داسې وکړې دا سلیکټ کړې دا او راسې چیرې اساین مینو ته راسې دلته راسې شل ایریا لوډ ته اوس ما باد لوډ دغه د باد لوډ سي دا موږ سټاټیک لوډ کیزز کې نه دي ورته ویلي چې دا موږ سره شته که موږ ورته ویلي وای بیا وینډ پریشر کویفیشنټ دا موږ سره خلاصېده د بېلګې په توګه به زه لاړ سم هلته به ورته ووایي صحیح ده دې ته به وینډ لوډ
نور به بیا خبره په خپل وخت کې کوو، بس یوازې به وین لوډ دی ته وایو. صحیح ده. ډیپ لوډ پاتې او دا مو ویل ورته هماغه هغه به را څه سو وین دلته به یو بي سي مکسیکن د چاینیز دی. بس چې کوم کې درته معلومات ولري هماغه راخلي. اوس به موږ سره هغه وین پریشر کویفیشنټ بیا د دې خبرې دی کویفیشنټ وین ورډ چې کوم لوري نه باد لګیږي هلته یو ضریب د 0.8 او لی ورډ چې دا هغه پناه لوري ته وایي. دغسې به یې سعادت صاحب کنه لکه یو لوري نه چې باد ولګیږي کنه او بلې خوا ته چې دا هغه باندې باد دومره اغېزه نه لري هغه ورته ضریب 0.5 ورکوي. او د دې موږ داسې دا خو یوازې بیلګه ده او بل په هغه کې موږ کار کوي چې یوازې په ګټې د ګټې اخیستنې په چل باندې تاسې وپوهېږئ. ځکه وایم صحیح ده 0.8 ورکوو او که کوئ دلته د باد لوډ موږ ته ډېر کوو. اوس وګورئ سمه ده ساده صاحب د دې لپاره ترې ګټه اخلو. اوس خو به پوهېدلې چې د څه لپاره ترې ګټه اخلو. او په ویو کې څه خبره ده موږ خبره ویو کوله او لاړه بل چېرې ویو کې ورته وایي چې موږ آل نه لیریا چې څومره نه لیریا دي موږ یې نه ګورو نه دی راته ښایي نه به یې درته ښایي دلته وګوره نه یې درته ښایي. هلته که موږ اپلای ټو آل وینډوز کړی بیا به یې راته هلته نه ښودلی. صحیح ده سمه ده که ناصر صاحب. ښه او نل لاین هم دغسې ده چې کله لاین جوړوئ هماغسې نل په بڼه یې کوي او د هغه نه به چېرې ګټه اخلي نل لاین نه. لکه موږ خو دا ایریا جوړه کړه که نه تر کومه ځای چې زه فکر کوم ښه چې نل لاین نه کوم ځای کې ګټه اخلئ. زه دلته یو لاین راخلم کیدای شي همداسې خبره وي خو زه درته وایم تاسو بیا خپله فکر کې وکړئ. نن دلته ما سره یو پارټیشن وال ده کیدای شي ځینو ځایونو کې زه پارټیشن وال نه ګټه واخلم خو هغه لوډ خو زه په سلب باندې څنګه واچوم داسې ویشلی بار نه سم اچولی ویشلی بار ویشلی خو دلته اوس په دې سلب باندې دلته ما سره پارټیشن وال ده داسې په دې سلب باندې څنګه لوډ اچوي کیدای شي او کنه بیم نسته نو د بیم لپاره چې بیم در سره نسته دغه په نن ایریا باندې ته یو دغه هغه جوړ که بیم جوړ که او دا بیا سلیکټ که او دې باندې لوډ واچوه د دې لپاره به کارېږي نور خو دې باندې لوډ واچوه بس نور خو په پارټیشن وال ویشلی بار تاسو شمېرلی سئ چې څومره ده. اوس وګوره د دې لوډ اغېزه به په دې سلب باندې در سره راځي او که دغسې بیم موږ جوړولی خو بیم یې موږ نه دی په کار کنه کیدای شي همدې لپاره وکارېږي او اوس ښه باوري نه یم د تېر په څېر به خبره وکړو. صحیح ده بل څه شی پاتې شوی کې بل لینک ده په هغه باندې زه نه پوهېږم. صحیح ده دغه انویزیبل کې دا پوینټ درته ښایي دغه پوینټونه ګورې دا اوس موږ ته برېښي که نه ته ورته نه مې خوښېږي چې ویې ګورم ورته وایي انویزیبل بیا به نه درته برېښي. صحیح ده پوه شوې دی باندې که نه هغه ټکي هو دلته چارج دلته هم ټکی ده او دلته ټکي درته راځي هغه درته ښایي که یې ونه ښایي که ونه غواړئ چې درته ویې نه ښایي بیا ورته وایي. لینک باندې زه نه پوهېږم چې څنګه لینک کېږي ښه که پوهېدلی به هم درته وایي. بل راځو آبجیکټ ویو آپشن ته راځو ایریا لیبل ګورې ایریا لیبل وګوره دا اف یو دی ګوره مثلا دا ایریا لیبل وینې یو دانه هغه دی را سره دا بیل بیل داسې موږ جوړ کړی وای بیا به بیل بیل را سره ها اوس یې ولې نه ښایي او صحیح ده پاس دا در راته ښودلي دي. صحیح ده دا خپله نومولی دی چې خپل یو به چیرې لاندې هلته بیا ګورئ. صحیح ده که دا دی یو دا یو وایي یو پاس دوه وایي درې څلور پنځه لکه اول موږ دا جوړ کړو دویم دا و لکه څه درېیم بیا داسې همغسې نومونه یې درته ورکړي دي لیبل نوم که نه صحیح ده ها لاین لیبل ګوري
دا لاین لیبل دي در سره بیم لس دی مثلا بیم درې دی ګوره دغه نن باندې چې موږ جوړ کړی ده دې ته یې نوم هم نه دی ورکړی ښه یا ښایي هلته به چیرې نن لاین سیکشن ښه نشته دې باندې وښودی پوینټ لیبل د پوینټ لیبل ورته پوینټ لیبل لکه مخکې چا ویل چې دا څه شی دی هغه بیم یې موږ ته ویلی و چې یو نه تر هغه پورې دې پوینټه پورې هغه یې داسې نومولی و لکه دا بیم 15 دی که څه و دا راسره دا خاص شهر بیم دی موږ سره دواړه په یو وخت کې امتحان کولی څه لاین لیول لکه دا بیم 15 دی که نه بیم 15 او د نقطې نوم به هم ته هغه کړی نقطې نوم هغه په یو وخت کې نه کېږي که څنګه څه پوینټ لیبل اوس هم نه راته ښکاري دلته پوینټ لیبل سم نه راته ښکاري صحیح ده یا پوینټ لیبل ښایي پوینټ د هغه به زه 300 کوم چې دا راته ښکاري دا دی پوینټ لیبل او هغه د کالم لیبل یو ورته و ځکه نه راته ښکارېده لکه سی او که نه دلته وګورئ بیا نه درته ښکاري ښه هماغه خبره ده لکه دا بیم 15 و موږ سره که نه دومره خو مو یاد کې پاتې شي چې دا څه و بیم 15 نو هلته چې موږ ته ښودلی و بي 15 درې نه تر شپږ هغه درې سیده دې ته یې آی ویلی و ښه د بیم پیل ته دې ته آی د دې بیم دې ته جې صحیح ده هغه په اینډ اپسیټ کې که تاسو پام کړی هلته هم آی او جې له لورې ورته اپسیټ ورکول ښه زه صحیح ده بس وپوهېدی نو ښه پوینټ لیبل دی ایریا سیکشن دی څنګه زه لږ به ووایي دا صحیح دی که نه ښه ایریا سیکشن دی دا راته وښوده او بل لاین سیکشن ګورئ لاین سیکشن دغه د لاین سیکشن دی چې کوم سیکشنونه موږ ګټه اخیستې دا بیم دی او دا الیویشن کې وګوره کالم دا لږ به ووایي صحیح ده دیوال نه دی دغه بیم سیکشن دی دا د کالم سیکشن دا د بیم دا شین خو هماغه د دیوال رنګ یې درته ښودلی خو لیبل موږ دغه که دا ورته وایم یې راته ښایسته که څه حال نه دی درته ښایي اوس ښه درته برېښي که دا به خلاص کو او دا به بیا وروسته و سبا ته به ووایو ښه لینک باندې درته ومویلي چې نه پوهېږم ایریا لوکل اکسس سره بلد دي ښه د ایریا لوکل اکسس به وګورو دا ایریا لوکل اکسس سمه ده بلد دي ورسره که نه او لاین لوکل اکسس دې سره هم بلد او بیم او کالم لپاره بس ده دومره ښه دا پاتې سو راسره دا بیا یاد کې وساتئ ښه او دا په دې ځینو ځایونو کې زه پوهېږم هم نه خو تر کومه ځای چې پوهېږم هغه به ووایي او دغه پاتې صحیح ده که نه دا به ودرو او ما نه یو نور ځینې شیان هم پاتې هغه هم به یې زه بیا درته وایم ښه